قدرمن امریکا د دنیا سوپر پاور دی او د دغه سوپر پاور د سټیټس د وجنه چې هر وار په امریکا کې صدارتي الیکشن وي نو د ټولي دنیا میډیا دغه کوریج کوي او هغه ملګری چې هغه په انټرنیشنل ریلیشنز کې په کرنٹ افیرز کې انټرست لري هغه د امریکا د الیکشن د خامخا ځان خبرول غواړي د نن په دې ویډیو کې د امریکا د الیکشن په اړه باندې خبره کوو د امریکا الیکشن یو لوی اوږد پروسس وي چې دا شروع کیږي د امریکا چې کوم ایگزیکټ الیکشن ډیټ وي د هغې نه تقریبا یو نیم کال یا 2 کاله مخکې څنګه نو ګورئ چې کله دا تاسو ته به دومره معلومه وي چې په امریکا کې 2 پارټي سیستم دی او 2 غټ پولیټیکل پارټیز دي دا دواړه غټ پولیټیکل پارټیز یو ډیموکراټیک تا او بل ریپبلیکن د ډیموکراټیک انتخابي نخا ډنکی یعنی خر دی او د ریپبلیکن انتخابي نخا هاتی ایلیفنٹ دی نو دغه دواړه پارټۍ چې دي نو په دې کې د الیکشن نه یو نیم کال یا 2 کال مخکې چې کوم انټرسټډ پالیټیشنز وي مشران وي چې هغه غواړي چې په راتلونکي الیکشن کې موږ هم د امریکای صدارتي الیکشن ته ودرېږو هغه خپل نمونه ورکړي نو بیا په دغه پارټو کې دننه یو لانګ انټرا پارټي الیکشن کیږي یو پروسس نه د تیریږي نه اخره کې بیا نوم فاینلایز کیږي او دا د الیکشن ایر چې کوم وي نه الیکشن ایر په د امریکای په آئین کې د لیکل شوی دی چې الیکشن ایر به هر څلورم کال وي کم څلورم کال لیپ ایر هغه کال ته وایي چې کله په کال کې 316 ورځې وي یعنی چې کله فروری د 29 وي نو په دغه کال باندې نومبر کې د امریکای الیکشن کیږي او په نومبر کې بیا باقاعده رس ټاکلې ده او دغه رس د امریکای په آئین کې لیکل شوی ده او د امریکای په 215 کلنه تاریخ کې چې هر سره غلي دي تر دې پورې چې لومړی جنګي عظیم او دویم جنګي عظیم مو نو په امریکا کې الیکشن هم په دغه رس باندې شوی دی دغه رس د نومبر لومړی ټیوزډے یعنی لومړی 9 وي او دې پیری لومړی 9 چې دا نه په 15 نومبر باندې راځي د لحاظ دې پیری الیکشن په 15 نومبر باندې کیږي په دغه کال کې چې کوم الیکشن یې وي په دې کې د جون پورې دا فاینلایز شي چې د ډیموکراټیک او د ریپبلیکن د خوانه با څوک صدارتي امیدوار وي نو موږ تاسو ته پته راځي دې پیری الیکشن کې یو طرف ته د ریپبلیکن نه ډونالد ټرمپ امیدوار دی او بل طرف ته د ډیموکراټیک نه کمالا هیریس امیدوار ده که چېرې کمالا هیریس الیکشن ګټي د امریکای په تاریخ کې به دا لومړی ښځه وي چې د امریکای د صدر په کرسۍ باندې به کښېني او ډونالد ټرمپ موږ پیژنو چې هغه د 2014 نه والې تر 2020 پورې مخکې هم د امریکای صدر پاتې شوی دی خو کمالا هیریس چې دا نو دا به په لومړي ځل باندې صدر کیږي د جو بایډن سره وایس پریزیډنټ والا 4 کاله نو په دې وجه باندې دومره ناشنا مخ نه دی کمالا هیریس د پلار د طرف نه افریقن ده او مور یې چې دا نه دی انډین وه د دواړو پارټو پروګرامز چې کوم دي منشور چې کوم دي نو هغه کوم لږ ډېر فرق دی لکه څنګه چې ډیموکریټس دي نه هغه لیبرل دي هغه په هیومن رائټس باندې په سوشل سکیورټي باندې په ایکوالټي باندې په دې سيزونو باندې بلیف ساتي بل طرف ته ریپبلیکن کنزرویټیو دي او په ریپبلیکن کې د ډونالد ټرمپ خو ابل پیری ته مو دی پیری ته مو د په پالیسۍ کې یو غټه پالیسي چې کوم دی نه د ایمیګرانټس خلاف وي دی وایي چې د امریکای طرف ته د بار ملکو کوم سیلاب را روان دي نو دغه سیلاب ته به بند تړم راځي امریکا فرست چې کوم دی نه د جغی دی وایي چې د امریکای ته چې کوم سیز نه تاوان دی لکه فار ایگزامپل نیټو دی نه نیټو د یورپ ته ډیفنس لپاره دی او پیسې پکې امریکا ډېرې زیاتې لګوي نو په دې وجه باندې یورپین به دې ته مجبوره کوم چې هغوی به یا پیسې ورکوي یا د نیټو دله ختموم او دغه شان چې چاینا سره زمونږ کوم ټریډ ریلیشنز دی د په هغې کې یو معاهدې به زه جایزه اخلم که په هغې کې امریکای ته تاوان دی نو بیا زه هغه معاهدې ماتولی هم شم نو مطلب د خبرې دا دی چې ډونالډ ټرمپ مخکې هم موږ لیدلی دی چې هغه یو غیر روایتي سیاستدان دی او هغه لکه څنګه چې پاکستان کې عمران خان دی چې هغه د مخامخ د خپل ذهن مطابق څه ښکاري نه هغه کوي چې چا د امریکای سیاسي نظام نه وي لوستی نو هغه ته داسې ښکارېږي چې د امریکای د الیکشن چې وي دا ډایرکټ الیکشن وي خو دا ډایرکټ نه وي انډایرکټ الیکشن وي په 15 نومبر باندې چې کله د الیکشن ورځ وي نو په هغه ورځ باندې به خلک د امریکای صدر له اوټ نه ورکوي دې دواړو کې به یو له اوټ نه ورکوي بلکې هغوی به یو الکټورل کالج الکټ کوي دغه الکټورل کالج چې کوم دی نه په دې کې 542 یعنی 538 ممبرز وي 538 پکې ولې وي نو تاسو ته دا معلومه وي چې د امریکای پارلمان چې دی چې کانګرس ورته ویلی شي نو هغه هم 2 هاوسز دي لکه د پاکستان په شان لوی هاوس ته هاوس اف ریپرزنټیټیوز وایي اپر هاوس ته سینټ وایي په سینټ کې 100 ممبران دي او په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې 438 دي نو دا چې موږ جمع کوو د دې نه 538 راځي 502 راځي نو په دې وجه باندې چې څومره لکه کانګرس من دي نو دومره دغه الکټورل باډي چې کوم دا الکټورل کالج چې ورته ویلی شي نو د دې هم دومره کسان وي نو دغه کسان چې کوم دي دا منتخب کیږي نو دوی سره د الیکشن نه پس هېڅ اختیار نه وي دا د یوې اسمبلۍ منتخبه راکین نه د دوی کار بس صرف دومره دی چې دوی منتخب شو او دوی بیا په بله یو ورځ ټاکلې شوې ورځ چې دی پرې هغه 14 ډسمبر راځي په هغه ورځ باندې به د امریکای صدر منتخب کوي خپل اوټ باندې
دغه شان چې د امریکای کوم 50 سټیټس دي نو د هر یو سټیټ نه هم په پاپولیشن بیسډ د دغه 538 کې ممبرز وي لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته اسانوم ګورئ لکه یو صوبه ده او د هغې صوبې چې کوم دی نه په سینټ کې 2 کسان دي او په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې لس دي نو د هغې به په دې الکټورل کالج کې 12 ممبران الیکټ کوي نو دغه شان د هر یوې صوبې نه اوس دې ځای کې یو بل انټرسټډ پوینټ دی او هغه انټرسټډ پوینټ دا دی چې که چېرې داسې وشي چې یو کینډیډیټ ووټونه ډېر واخلي خو په الکټورل کالج کې د هغه ممبرز کم وي نو دا به یا دی به صدر نه جوړیږي لکه څنګه چې په 2014 کې داسې شو چې کله ووټونه وشمارل شو نو د هیلري کلینټن ووټونه ډېرو خو په الکټورل کالج کې د ډونالډ ټرمپ ووټونه ډېرو نو لهذا ډونالډ ټرمپ صدر شو د صدر د منتخب کېدو لپاره ریکوایرډ میجورټي چې دا نه 200 دي یعنی په 538 کې چې چم 200 واغستل نه به صدر منتخب شي الیکشن کمپاین د اگست نه شروع کیږي او تر نومبر پورې نو څنګه چې دې پیری په اگست کې الیکشن کمپاین شروع شو نو هغه ټیم لا د ډیموکراټک د طرف نه جو بایدن امیدوارو نو جو بایدن او د ډونالډ ټرمپ مینس کې یو صدارتي مباحثه مو شوه چې هلته ورته هغې پریزیډنشل ډیبیټ وایي دغه پریزیډنشل ډیبیټ څه د امریکې دواړه چې کوم امیدواران دي د هغې په منځ کې څو بیرې ته کیږي او دا کوي څوک نو دا یو غټ میډیا چینل یو غټ میډیا اداره کوي او په هغې کې صحافي یا د صحافیانو یو پینل ناست وي هغوی د چې کوم کامن ایشوز دي لکه فار ایگزامپل د یوکرین جګړه ده دغه شان د ایمیګرنټس د ایمیګریشن دا خبره ده چې امریکای طرف ته کوم مسافر را روان دي دغه شان په میډل ایست کې کوم کرایسیس دي د روس د هینډل کولو لپاره د چاینا د هینډل کولو لپاره نو د امریکای د پالیسیز باره کې د دواړه کینډیډیټس نه سوال کوي وایي ستا په دې باندې څه رایه ده د هغې ول نه بیا تپوس کوي ستا په دې باندې څه رایه ده نو د دې نه خلکو ته د امریکای پبلک ته پته ولګي د دواړه کینډیډیټس د پروګرامز او د اپکمینګ پالیسیز په دې پیري د ډونالډ ټرمپ او د جو بایدن په منځ کې چې کومه مباحثه شوې وه نو په هغې کې جو بایدن پاتې راغلی او جو بایدن د خپلې ډملیشیا د مرض د وجې نه هغه نه څو پیري ته چې کوم دی خبرې به یې ریدي چې څه خبره به یې کول غوښتل نو ژبې به ورسره سات نه ورکو سلیپ اف ټنګ به ترې کېده نو د دې د وجې نه په هغه مباحثه کې ډونالډ ټرمپ مکمل حاوي و او بیا ډیموکریټس چې کوم دي نه هغوی ته دا ښکاره شو چې دا الیکشن که جو بایډن زموږ امیدوار دا موږ بایلو نو هغوی بیا په دې باندې کېناستل امیدوار یې بدل کړو او اوس کمالا هیریس امیدواره ده او چې بیا کله د ډونالډ ټرمپ او د کمالا هیریس په منځ کې پریزیډنټ ډیبیټ وشو نو په هغې کې کمالا هیریس حاوي وه او په هغې کې ډونالډ ټرمپ هغې ته پاتې راغی وجې نه تر اوسه پورې چې په امریکا کې کوم سرویس شوي دي کومې اندازې لګي نو د اکثرو ادارو د طرف نه چې کومې اندازې لګي نو په هغې کې کمالا هیریس د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده خو اوس د دې اندازو باندې موږ ځکه دومره زیات باور نشو کولی چې د 2014 په الیکشن کې ومو هیلري کلینټن په ټولو اندازو کې د ډونالډ ټرمپ نه مخکې وه او بیا چې کله د الیکشن ریزلټ راغی نو ټرمپ الیکشن ګټلی هر هغه سړی اوټه چولی شي چې هغه یو ایس سټیزن دی او عمر یې 18 کالو ته رسېدلی دی شناختي کارډ یې جوړ دی او په ووټر لیست کې نوم موجود دی هم په دغه ورځ باندې یعنې په 5 نومبر باندې ماښام ماسخوتن لا پته ولګي چې راتلونکی صدر څوک جوړیږي ځکه چې دا 538 کوم الکټورل کالج ممبرز وي الکټرز وي نو په دې کې چې پته ولګي چې کومې پارټۍ څومره ګټلي دي نو د هغې نه اندازه ولګي چې څوک به صدر جوړیږي او بیا د دې نه پس یعنې دې پیرې په 14 دسمبر ورځ وله ټاکلې شوې ده چې په دغه ورځ باندې به دا ټول 538 الکټرز چې کوم دي دوی به په خپل سټیټ کیپیټلز چې کوم د دوی دي یا واشنګټن ډي سي کې به راغونډېږي او هلته به خپل ووټونه کاسټ کوي او بیا په 4 جنوري باندې به د کانګرس د امریکای پارلمان چې کوم دی د هغې جاینټ سیشن مشترکه اجلاس به راوغوښتی شي او د ټولو په موجودګۍ کې د هغې مخې ته به دغه 538 الکټرز چې کوم ووټونه کاسټ کړي دا به وشمارلی شي او بیا به هم په دغه ورځ باندې فارملي افیشلي د امریکې د ویننګ کینډیډیټ اعلان وشي او په 20 جنوري باندې به د امریکې نوی صدر د خپلې عهدې حلف اوچت کړي هم په دغه ورځ یا د دې نه یو ورځ مخکې په 2 غنټې کې دننه د امریکې چې کوم زوړ صدر وي د هغه ټول سامان او کوم څیزونه چې د هغه ذاتي وي او هغه په وایټ هاوس کې پراته وي نو د هغې نه ټرکونه ډک کړی شي هغه دې لرې کړی شي او د نوي صدر سامان په 2 غنټې کې دننه دلته راوړی شي او هغه ډیکوریټ کړی شي امید دی چې د ویډیو نه به تاسو زده کړه کړي بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان